الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په اخراجاتو کې میانه روي کول د ژوند د تیرولو نیمه حصه ده، یعنی نیمه معاشیت. د نبی علیه الصلاة والسلام د فرمان مقصد چې ته خپل مصرف د په اوسط طریقه سره کوه، په میانه روي سره کوه، دا به ستا د ژوند د تیرولو د معاشیت نیمه حصه وي. که چیرې ته په یوه پلاوه پیسو ته وجوړېږې، ډېرې مصرفوي، د میانه روي څه تجاوز وکړې، نو څو وخت بعد به بیا برته پریشان تنخواه یې وکښله، بس و پیسو ته وجوړېدی، ژر یې ختم کړي، بیا نو 20 ورځې پریشانه ګرځي، دلته قرضه هلته قرضه، دلته پور هلته پور. د اوله سره ولې میانه روي کې نه چلیږي؟ د اوله سره ولې داسې په طریقه خپل مصرف نه کوي؟ لږ کاروبار مخته ولاړی نو دی و خرچ او اسراف ته کش سي، بیا دومره مصرفونه وکړي چې آخر برته بیا پسې ډیوالي سي. نو پکار دا ده چې د محبوب صلی الله علیه وسلم د دې فرمان مطابق خپل ژوند په میانه روي طریقه سره تیر کې. کم سړی چې په خپل زندگی کې میانه روي کوي، ډیر زیات مصرف او ډیر زیات خرڅ باندې ځان نامخته کوي، هر څه لري لیکن بیا هم ژوند په میانه روي تیروي، نو دا به همیشه خوشحاله وي، پریشانه به نه وي. او که چیرې د هسې د میانه روي څه تجاوز وکړي، نو هغه به یې څو وخت پس بیا برته په نارو او په ژاړا وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.